و دا فائدہ ده کې د مشکات په درس کې بلوغ المرام او نور درسونه کې ما ذکر کړی و دا فائدہ چې د منځ نه بعد د سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل د دې یو څو طریقې دي یو طریقه خو دغه ده چې دې حدیث کې راغلی ده درې دېرش پېرې سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله او درې دېرش پېرې الله اکبر ټول څو شو یو کم سل او یو طریقه ده د کعب بن عجر رضی الله عنه پر روایت کې ده صحیح مسلم کې روایت شته درې دېرش پېرې سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله څلور دېرش پېرې الله اکبر او په یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی راوړی دی او سند یې صحیح دی الحمدلله په هغې کې دا دي چې سبحان الله پنځه شپېرې الحمدلله پنځه شپېرې الله اکبر پنځه شپېرې لا اله الا الله پنځه شپېرې دا ټول سل شو یو طریقې دا ده چې درې دېرش پېرې سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې الله اکبر او بیا به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو دا سل شو او دا روایت صحیح روایت امام مسلم رحمه الله راوړی یو طریقه هغه دا د امام ترمذي د روایت راوړی لس پېرې سبحان الله لس پېرې الله اکبر او لس پېرې الحمدلله او یو طریقه دا ده اگر که دې کې د علماو لږ اختلاف شته خو الحمدلله ثابته ده یولس پېرې سبحان الله یولس پېرې الله اکبر یولس پېرې الحمدلله زه غواړم چې یو کس ما ته ټولې طریقې ووایي ته ووایه عبدالعزیز صاحب یو حدیث کې دا راغلي یو طریقه دا ده چې هر یو ذکر درې دېرش پېرې نو دا یو کم سل شو څلور دېرش پېرې الله اکبر په بله طریقه کې دا سل شو لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر الذكر دې سره دا سل شو څو طریقې شوې درې څلورمه پنځه شپېرې الحمدلله پنځه شپېرې الله اکبر پنځه شپېرې سبحان الله پنځه شپېرې لا اله الا الله دا م یاده کوي دا ځان ځان لم ویلی شي لکه الحمدلله 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 الله اکبر الله اکبر الله داسې او داسې م ویلی شي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا جمله پنځه شپېرې وایي دا ټول پنځه شپېرې شو څلور طریقې شو پنځمه طریقه ده هر یو ذکر لس پېرې دا درې تسبیح او تحمید او تکبیر یولس پېرې دا شپږ طریقې شو